چمن خلکو ته یو ځل بیا سلام پیش کوم چې دوی زنانه ګرفتاره کړې ده او ماشومه یې سیفلي ځان سره ایساره کړې ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یې؟ ښه یې، جوړ یې، برابر یې؟ امید لرم چې روغ به یې، جوړ به یې او د صحت په جامه به یې. ملګرو په دې سکرین به تاسو ته تصویر ښکاري چې دا ماشومه د پښتنه او دا ماشومه چې کوم دی بل یو زنانه چې هغه پارسي وایي، پارسیواله ده، هغې راغستې ده او افغانستان ته یې بوتلله. خو لیکن د چمن په باډر باندې چې کوم دی د دې ماشومې نه چا تپوس کړی دی او د ماشومې پښتو وې، د زنانه چې کوم دی پارسي وې، نو د چمن په باډر باندې دغه ماشومه نیولې ده او هغه زنانه یې هم نیولې ده. موږ د چمن چې کوم خلک دي هغې ته خراج تحسین پیش کوو، سلام ورته پیش کوو چې دومره حساس مسله یې تپوس کړی دی، لیکن چېرته داسې نور محکمې والا چا تپوس نه دی کړی چې چا سره ماشوم وي او د هغې نه یې تپوس کړی وي چې ته دا ماشوم چېرته بوځې. خو لیکن د چمن خلکو ته یو ځل بیا زه سلام پیش کوم. دوی زنانه ګرفتاره کړې ده او ماشومه یې سیفلي ځان سره ایساره کړې ده. په باډر باندې د ماشومې نه تشتاج کړی ده، هغې نه یې تپوس کړی دی او دا زنانه یې ګرفتاره کړې ده. ملګرو دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې دا ماشومه د هر چا هغوی ته ورسي. د لوی الله